السلام علیکم دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله لره. محترمینو، د بسم الله شریف یو ډیر ناشنا او مجرب عمل له تاسو سره شریک کوم چې د زندگی په هر کار کې چې تاسو مشغوله یاست، په هغه کار کې د بسم الله شریف تاسو مرسته کوي. په زندگی کې چې هر قسم ته مشکلات یاست، په دې مشکلاتو کې دا بسم الله ستاسو ملګری له هغه تکلیفو څخه مخلاصوي. چې څومره جائز حاجات دی فزړه کې وي، الله تعالی درته پر کوي. غواړي چې په رزق کې دی الله برکت واچوي، په کورنۍ کې دی الله برکت واچوي، په کاروبار کې دی الله تعالی درته برکت واچوي. یوازینی علاج هم درته خیم چې هغه دی بسم الله شریف ده. په بسم الله کې الله تعالی جل جلاله یو داسې قدرت او طاقت یکای د سې هر مراد لپاره یو وای الله تعالی دی هغه جائز مراد در پر کوي. بسم الله شریف کې الله تعالی داسې قدرت یکای د سې دریاب ته یو وای دریاب لار در کوي کله انسان یقین او عقیده او ایمان ور باندې مضبوط کړل شي. د دې بسم الله شریف په برکت سره انسان ته هغه ناممکن کارونه ممکن کیږي کوم چې الله تعالی جل جلاله پر دې باندې فیصله وکړي چې کن فیکون هغه کار بیا کیږي، امکان نه لري نه دی وسی. د دې بسم الله شریف په برکت سره الله تعالی د انسان فرزق کې داسې برکت ورچوي چې په رزق به ورځ په ورځ باندې پر مخ پر ترقی باندې روان. په کاروبار کې الله تعالی برکت ورچوي د بسم الله شریف. دغه بسم الله شریف کې داسې دوه نومان دی الله تعالی ستا چې داسې نومان دي چې یقین وکي تاسو کې د هر جائز حاجت لپاره وس الله تعالی هغه حاجت پر کوي. په دې دنیا کې مستا ټول ضرورت پر کیږي، الله یې درکوي. په هغه دنیا کې خو هم درکوي، په هغه دنیا کې به هم کامیاب. ځکه چې په بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره انسان ته هغه څه ملاويږي چې دی غواړي. اولین تر دې وظیفه مخکې خو به دا سره شریک کم دوستانو چې د بسم الله شریف په ویلو سره چې مثلا انسان پر خړون کې شی وایي کاغه هر څومره کم الله تعالی ورته په کې برکت اچي. فرض کړه هغه داسې بندوبست د دوه نفرو د کړی وي، داغه دوه نفر بسم الله شریف ور باندې وایي د خوراک یو شی ده، الله تعالی به داسې برکت پکې واچوي چې د لسو نفرو وبس رزق ګټي. کاروبار کوي، دکانداري د سحر څه دي دغه خپل کاروبار په بسم الله شریف باندې مخ توړه، الله تعالی به داسې برکت پکې واچوي چې د ضرور په ځای به بیا لزر په درته نشي. مثلا داسې چې لز زر په به تر اخلي هغه زر په بتا ته د لسو ضرور په ځای بیا نشي. الله تعالی به دومره ترقی پکې واچي په دې بسم الله. په بسم الله ویلو سره په هر کار کې چې په زندگی کې ته کوي سوای الله تعالی درته پکې برکت اچي. په هغه کار کې الله در ترقی درکوي. اولین تر دې وظیفه مخکې دا لځان سره فیصله وکاسي، دا لځان سره مثلا نوٹ کدا لځان سره پر ځان باندې لازم وګرځوا چې زبل نن نه بعد هر کار سي کوم په بسم الله شریف به کوم، بغیر له بسم الله څخه بیا نه کوم. بیا ته خپل ژوندۍ ته ګور چې ستا په ژوندۍ کې الله تعالی څومره تغیرات او تبديلات راولي. بیا ستا په مال او رزق کې الله تعالی څومره برکت راولي. بیا ستا په کورنۍ کې الله تعالی فکور کې څومره برکت راولي. مثلا د کورسي کم راشن دغه زر زر ختميږي او تور باندې پیږم نو به برکت پکې زیاته وي. نو کوشش کوه دا کم خوراک سي دي یا کم سي دغه سالن په خدل د یا وړپ ډوړی په خدل دا ټول زنانه یې سي په خوي کې نارینه په خوي مثلا په بسم الله شریف دي شروع ور باندې کوي، بیا الله تعالی ډیر برکت پکې واچوي. هغه سیدی په وجمه کې خړل الله تعالی به درته په دوه جمعو کې ځای ونیسي، بیا به په دوه جمعو کې بس کیږي. مثلا دومره به الله تعالی پکې برکت واچوي، خاص او خاص د بسم الله شریف برکت سره. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خلی خبره د سپر کم خړون کې شی باندې کم کاروبار شی باندې بسم الله شریف ویل کیږي، په کې الله تعالی به انتها زیات برکت اچوي. نن دا لزان سره لازم پر دا ځان باندې وګرځو نن نه بعد بسم الله شریف د هر کار په سر کې وای. که کاروبار کوي مثلا د کاروبار په سٹارټېدو سره یا په درمیان کې خامخا ضرور سي بسم الله دی یاد وای پرې دایمه الله تعالی به درته په کې ترقی درکړي. او په دې بسم الله کې دوه داسې نومان دي چې الرحمن الرحیم.
الرحمن معنا دا چې الله تعالی به انتها زیات مهربان ده، داسې مهربان ده په دنیا کې. کافر تیم ورکوي، هندو تیم ورکوي، اسرائیل تم مال دولت هر چاته رزق پر خپل ځای باندې ورسوي او مسلمان ته یې هم ورکوي. الله تعالی هر هغه چاته ورکوي چې هغه د ځکه پر سر باندې ژوند کوي. دا نه د ورسره شر الله تعالی ته درکوي ته مسلمان یا بل ته نه ورکوي بل کافر ده. الله تعالی هر هغه چاته ورکوي چې د ځکه پر سر باندې مازی موجود یا هغه انسان که حیوان که پیری سرڅوکي دا الله تعالی له رزق څخه خوري. الله تعالی ورکوي بل چا وس او قدرت نشته چې د تیار کی. خو بل نوم د الله تعالی چې د رحیم د هغه په آخرت کې الله تعالی مهربان ده په آخرت کې یوازې په مسلمانانو باندې پر کافرانو باندې نه. هر هغه مسلمان چې په زړه کې مثقال ذره ایمان یې چې خالي پر دې باندې عقیده یقین یې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان به خامخا جنت الله تعالی بیاي. پر دغه مسلمان باندې الله تعالی در رحیم ذات ده، نه پر هغه خلکو باندې چې هغه د الله تعالی نافرمانه مشرکین دي هغه ته الله تعالی جنت نور کوي ځکه چې په دې دنیا کې الله ور باندې مهربان او زندگی کوله رزق ټول خړی الله تعالی ور کوي حساب کتاب نو په دنیا به حساب سرسته او مسلمان الله تعالی جل جلاله په دې دنیا مر باندې مهربان ده پر هغه دنیا باندې هم. نو په دې بسم الله شریف وظیفه درخایم په دې دنیا کې به هم کامیابی په هغه دنیا کې. محترمین هغه وظیفه دا د سحر څوک کوي کې زنانه کوي کې نارینه کوي هر څوک کولای شي چې مخستن من دی وکي لغل منظور است متصلم کولای شي مثلا تر هغه وخت کولای شي څوبې د سوینه په دې دوران کې سر وخت کوي راولال بس په یو داسې ځای کې وکینې کنارینه په مسجد کې وي او کزنانه په کور کې مثلا په داس خوندې ځای کې سرش کش ناری منډي یو شی هم نه مثلا د کوچنیانو داسې وکینې تقریبا 300 واره بداوه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم داسې دوه ما ویل ته 300 واره وایي. خو یاد ساتي تر دې مخ کې یو واره درود شریف اللهم صل علی مبارک ده دا به یو واره وایي او یو واره الحمدلله شریف بیا به 200 واره بسم الله الرحمن الرحیم وایي بیا په پای کې یو واره درود شریف بیا الحمدلله شریف لغه ورسته پر ځان باندې راجوف کې یو خدا برکت شي لڅ بیماریان یې الله تعالی به ورڅخه خلاص کی. دوهم الله تعالی سپورت ک مخبر قبله باندې سحر څخه د وخت لغه څخه الله تعالی څخه دا دعا وغوړه چې الله په آینده وخت ما توس او توفیق راکړي چې زه هر کار په بسم الله وکم په کور کې په مال کې په رزق کې په اولاد کې په اتفاق کې په دې ټولو کې راته برکت واچوي د بسم الله په برکت سره او کاروبار شروع کوي مثلا سی خوراک کوي هر څه کوي دا پر ځان باندې لازم وګرځو کوشش وکړه یو ورځ هم دغه هیڅ کله هم د بسم الله شریفه مهروه او د بسم الله اور باندې وایا الله تعالی به دې په ژوندۍ کې بل شانتي انقلاب او خوشحالي او ترقی در نصیب کړي. محترمینو ډیره بهترینه وظیفه ده وکي مختم دعا وکي او دا وظیفه هم وکي ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به دی هغه ټول جائز مرادونه سرته ورسوي. که یو ورځ نو بل ورځ وکي تقریبا دا داسې وکي چې مثلا پر یو جمعه فرلپسي وکي. الله تعالی مو آباد لره، الله تعالی مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.